د قرآن تلاوتونه پکې وکړې که روژه څوک نیوي شي روجې پکې ونیسئ جي بل دا اختر دا لس شپې ورځې نه دي دا چې دا کوم شروع شوې نن د غټ اختر د میاشتې د ذوالحجې ړومبې تاریخ دی شیم تاریخ دی لکه ړومبې تاریخ دی نو بیا په لسمه باندې څه دی غټ اختر دی چا چې د قربانۍ کولو اراده وي قربانۍ کولو اراده وي هغه د خپل نوکان او ویښتان د بس چې پرونې برابر کړي بس ټیک ده دا مستحب عمل دی څه دی لکه مستحب عمل دی او د قرباني په چا باندې کیږي لکه قرباني په چا کیږي دا هم درته وایم قرباني حضور علیه السلام یو ځلې مسجد کې ناست مسجد کې او یو صحابي ورله راغی وی حضرت زه یو تپوس کوم حضور علیه السلام ورته وایه څه تپوس دی پیغمبر علیه السلام ته وی ای د الله محبوب پیغمبر وی دا قرباني دا څه شی دی وی دا قرباني دا څه شی دی په خبره پوه شوې وی دا قرباني دا څه شی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل دا قرباني وی دا ستا د نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام دا د هغه سنت دي څه دی لکه په دې حدیث پوه شوې ورته وی دا ستا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دي نو وی چې دا د هغه طریقه ده د هغه سنت دي نو زمونږ لپاره پکې څه دي خبره پوه شوې موږ لپاره پکې څه دي حضور علیه السلام نه تپوس کړی دی صحابي نو د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ستاسو دپاره پکې دا دي چې د قیامت په ورځ به دا ستاسو چې دا کوم د قربانۍ څاروي اغوستي وي که غوا میخه چې څه شی تاسو اغوستي وي د دې څاروي په دې سرمن باندې چې دا کوم ویښته دي د دې یو ویښته په بدل کې به الله تاسو له نیکي درکوي هلکه ویښته پې ډېر دي که نه څوک یې شمارلی شي څوک د خپل سر ویښته نشي شمارلی د دې روزې دا ویښته نشي شمارلی لا تعداد بې شماره ویښته دي نو هغه صحابي حضور علیه السلام ته وایي چې حضرت دا چې چا ګړه واغستله د ګړې په سرمن باندې وړی وي که نه وړی نو د دې به څه حکم وي په وړی به څه میلاویږي او که نه حضور علیه السلام ورته وایي چا چې ګړه واغستله او د الله دپاره د دې قربانۍ په دې ورځ باندې قرباني کړله د دې وړی د دې یو ویښته په بدل کې به ورله الله څه دي نیکي ورکوي هلکه ډېر لوی ثواب یې دی او که نه دی ډېر لوی مقام یې دی او که نه دی دی که نه نو قرباني څه دی چې څوک صاحب نصاب دی قرباني کول پکار دی جي ډېر خلک داسې شته پیسې ورسره کالی کور کې پروتي کاروبار روزګاري بهر ځان خلکو ته څه سم یو ملنګ جوړ کړي قرباني به نه کوي تیر کال نه بل کال زه تاسو ته نوم یې درته نالم دلته یو کس و ښه به چې دی او 80,000 روپۍ میاشت پې ښه ګټله او 80,000 میاشت او ویزه قرضدار یم ویزه څه یم قرضدار یم او قرض پې ټول 40,000 پې قرض نو ماته تپوس کړو مې څونه قرض دی باندې ټول پې 40,000 قرض نو او ما ورته لکه قرباني وکړه پیسې ورسره د قربانۍ د څاروي پیسې هم ورسره وي د حصې پیسې هم ورسره وي مې قرباني وکړه ویې نه کړه مې ولې نه کې قرباني وی په ما چې دا چا قرض دی ووره ښه دا قمقلې خبرې د خلکو ووره مې په تاره چا قرض دی وی مړه هغه چېرته د شاړې ماجوګي څوک یې یاد کړي د هغه راباندې قرض دی وی هسې نه زه دلته قرباني کوم او هغه دلته راشي مو وویني چې مالې پیسې نه راکوي او قرباني کوي مې دا څه قمقل مې هلکه قرباني وکړه قرباني یې ونه کړه چې د غټ اختر دا ورځې څنګه تېرې شوې چې کوم هغه ډیوټي وه نوکري وه هغه هم ختمه شوله هم څه دی ختمه شوله قسم دی اوس هم سړی شته دی خو نوم یې نالم بیا غیبت کې راځي هغه هم ختمه شوله وروره په خپل هم بېروزګاره سخته غریبي فقیري کله یو در کله بل در کله څه اوسه پورې در په دیکه دی ولې قرباني پې کېدل او قرباني یې ونه کړه په خبره باندې پوه شوې ګورې جي بل فضیلت درته بیانوم حدیث کې راځي وی د غټ اختر ورځ وه او د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوه ګډان راوستل څو لکه دوه ګډان چې دوه ګډان یې راوستل یو ګډ رسول الله مبارک د خپل ځان د طرف نه څه دي قرباني کړلو او بل ګډ چې دی حضور علیه السلام د اهل بیتو د طرف نه څه دي قرباني کړلو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو دا د رسول الله مبارک زومو ورته وی
وی شابه تم دوه ګډان راوله. هغه هم دوه ګډان راوستل، حضور علیه السلام ته مخامخ ودرول. پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا دوه ګډان چې دي دا تا راوستل دا د چا دي؟ وی حضرت یو زما د طرف نه د قرباني ده، بل چې دی د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د طرف نه څه دی قرباني ده. د علي رضی الله تعالی عنه کور والا د پیغمبر علیه السلام لور مبارکه. نو پیغمبر علیه السلام یو خادمه ولیږله، وی ورشه حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې راشه او قربانۍ ته دې حاضره شه. په دې خبرې ځان پوه کړې لکه ښه، وی راشه او قربانۍ ته دې څه دې حاضره شه. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په پرده کې دننه راله، په پرده کې څه لکه دننه راله، ځان نه صادر یا برقا څه شي تو کړی په پرده کې راله او حضور علیه السلام سره خوا کې ودرېدله. ما ته غوږ شه لکه حضور علیه السلام سره خوا کې ودرېدله. پیغمبر علیه السلام ورته وایي فاطمې ته راغلې وي او بابا جانه زه راغلم. رسول الله مبارک ورته وایي وي دې قربانۍ ته دې حاضره شه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي پیغمبر علیه السلام ته وایي بابا جانه تاسو زه ولې حاضره کړم، ما ته م ولې وي چې راشه. نو رسول الله مبارک ورته یو خبره کوي، خبره ورته دا کوي وی دا ستا قرباني ده، دا ستا قرباني ده چې کله د دې ګډ په دې مرۍ چاړه راښکلي شي او د دې نه چې دا کومه وینه ده دا به لازمکې ته رسېدلي نه وي چې الله به د ستا څه دي ګناهونه معاف کړي. د دې خبره پېښ وې الله به د ستا څه دي ګناهونه معاف کړي وي. نو د دې وجې مې تا ته ویل چې د قربانۍ ته څه دی لږ حاضره شه. دې کې صحابه کرام داسې ولاړو، یو صحابي ولاړو د هغه نوم دی حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه. هغه چې څنګه فاطمه بیبي رخصت شوله هغه بیا خپله کور ته لاړله. رسول الله مبارک لی رامنډه کې وي حضرت وی دا فضیلت صرف د ستا د لور دپاره او که نه زمونږ دپاره هم دی. صحابه کرام څه ښکلي خلک وو، د نیکو دپاره څه دی د نیکۍ به یې تلاش پې کولو. موږ خلک د پیسو لالچ کوو، هغوی به صرف د نیکۍ دپاره څه دی حریصو، د نیکۍ تلاش پې کوو چې نیکي به څنګه وګټو. نو حضور علیه السلام ته وایي چې حضرت دا د قربانۍ دا فضیلت صرف ستا د لور دپاره چې هغه تا راوغوښتله، که نه زمونږ دپاره هم شته. نو رسول الله مبارک ورته وایي وی تر قیامته پورې چې څوک قرباني کوي دا فضیلت د هغه دپاره هم دی. خبره پېښ شوې چې څوک د قربانۍ دپاره د چا اراده وي او کوم څاروي قرباني کوي، نو چې څنګه د دې څاروي په دې مرۍ باندې چاړه راښکلي شي دا د دې څاروي دا وینه لازمکې ته تلي نه وي چې د قربانۍ کوونکو الله تعالی څه دی بخښنه کوي. په خبره باندې پېښ شوې. نو قرباني خو د زړه نه او ښه په مینه باندې څه دی کول پکار دي. اوس دا واورئ اخري خبره به بیا دوا کوو چې قرباني په چا لازم ده، دا قرباني به څوک کوي. نو قرباني واورئ جي چې د چا سره سونه وي، چاندي وي، مال د تجارت وي، دا شان کاروبار وي، د کور نه کم کور کې چې دی اوسیږي د هغې نه ماسیوا بل کور وي بغیر ضرورته، کم ګاډی چې د ده سره د هغې نه ماسیوا بل ګاډی وسري، دوه ګاډي، یو ګاډی د ضرورت دی یو یې شوشاله ساتلی. په خبره پېښ شوې. یا کاروبار مال د تجارت، خو د دې دپاره څه دی خپل یو نصاب مقرر دی. نصاب درته ویمه چې د 52 تولې د چاندې په مقدار، د 52 تولې د چاندې پیسې څومره راځي؟ نن سبا په 1900 د پاسه باندې توله چاندي ده، نو تقریبا 90,000 روپۍ د دې نه څه دی راځي. څونه لګه؟ لږ تیز وایي، څونه لګه؟ نو چې 90,000 روپۍ د یو کس سره موجود وي یا د 90,000 نه زیاتې وي، دا سړی صاحب نصاب د دې به صرف دی به قرباني کوي. خبره پېښ شوې. که د 90,000 روپو د چا سره مثال کالی موجود دی، یو توله کالی دی، توله کالی دی، توله کالی په څو دی لکه؟ په څو دی؟ څه د پاسه 1,37,000 باندې توله ده. په څومره لکه؟ 1,37,000 توله ده. که اوس ارزان شوي نشم ویلی. نو که یو سړي سره یا د یو زنانه سره توله کالی دی او د توله کالی سره ورسره د دې زنانه سره 1,000 روپۍ اسې پرتې دي، اسې پرتې دي ضرورت نه بغیر، دا زنانه به سرې دا به قرباني کوي. دا څه دی؟ دا صاحب نصابه ده. یا که مثال د زنانه سره توله کالی دی، 2 تولې دی، 3 تولې دی او پیسې ورسره نغدي نشته، خو واورئ جي دا د هر چا په کور کې موجود دی. د دې زنانه سره په کور کې د ضرورت نه بغیر قیمتي جامې موجود دی،
د زنانو جوړې 20,000 او 25,000 او په 13,000 یو پیرې په واده کې چولي بیا ترې بکس ډک کړي وي نو دا به هم د دې سره حسابېږي دا زنانه مالداره ده دا به قرباني کوي. د ضرورت جامې څونه دي لکه 3 جوړې جامې دا د ضرورت دي خو چې د کومو زنانو دا جوړې لکه تاسو ته پته شته که نه اخیستي دي وله ټولو دا ودونه چې نو په 20,000 او په 10,000 او په 15,000 یو ظالم ښځې له په 1,00,000 روپۍ جوړه اخیستې وه په 1,00,000 او یو پیرې واچوي یو پیره دا اسراف دی دا ظلم دی دا د خاوند د مال ضیاع ده دا د خاوند مال ابس لګول دي خاوندان یې وله ښه په مینه الي الی وله که نه الی وله ته وله وامله چې څه در سره کوي واوله مله چې څه در سره کوي په 1,00,000 روپۍ په 50,000 روپۍ جوړه اخلي او چې بیا د قربانۍ ورځې راشي یو پیرې واچي بې بکس کې کیدي نه اچوي بل واده ته یې نه اچوي دا خو ما په بل واده کې اچولې وه اوس په راپسې خلک خاندي چې دا دې کې بیا اچولې ده حقه جوړه چې په بکس کې پرته وي که د 20,000 که د 50,000 د هغې قیمت چې 90,000 نه اوړي دا ښځه به سرې دا به قرباني کوي په خبره باندې پېښ شوې لکه دغه شان د چا یو کور شته دی په هغې کې اوسېږي نو د ضرورت په کور باندې قرباني نشته یا ستا ګاډی دی ستا موټرسیکل دی ستا جیپ دی هر څه دی ستا ضرورت دی ته پکې غم ښادي کې هر څه کې په دې قرباني نشته خو که د دې نه ماسیوا تا سره هر یو شي چې د ضرورت نه ماسیوا دی او د هغې لیمټ چې دی 90,000 ته رسیږي ته به څه دی لکه قرباني به کې بعضې خلک په خپل کور کې اوسېږي او بهر یې چې دی پټ په پټه پلاټونه اغوستي د ګټې دپاره دا سړی به څه دی به قرباني کوي ښه لکه دی به څه دی قرباني به کوي په خبره باندې پېښ شوې لکه نو دا اخیری خبره چې 90,000 روپو چې څوک مالک وي یا د دې زمانه کې د هلکانو موبایل پیدا کړي ستا ضرورت د 2,000 روپو په موبایل پوره کېږي ولې د 1,00,000 روپو د 1,50,000 روپو موبایل اخلي ولې اخلي دا مستی ده روره مستی ده قرباني به سرې قرباني به کوي روره په خبره پېښ شوې بیا د قربانۍ د څاروي چې کوم احکامات دي هغه به انشاءالله بیا را روانو جمعه کې څه دی اب انشاءالله بیا را روانو جمعه کې بیان کو سب انشاءالله د ترجمې نه پس ماسودنه چې ترجمه کو یو مسله به څه دی هغې کې بیا انشاءالله څه دی بیانو خو دا چې دا کومې ورځې دي چې دا درنه ابس لاړې نه شي شپې پکې تهجد له راپاسې ذکر اسکار پکې وکړې د قرآن تلاوت پکې وکړې روژه که پکې چا نیولې شوه نو د یو کال ګناهونه پې څه دی الله معاف کوي چې یوه روژه چې ونیوله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم يا ناصر يا نصير انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای ډېرې بهترینې شپې ورځې شروع شولې خدای زمونږ د ټولو پکې الله بخښنه نصیب کړي د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي خدای پاک د ګناهونو نه بچ وساتي خدای د نیکۍ سره یا الله مینه محبت نصیب کړي د قرآن سره خدای زمونږ د ټولو مینه محبت نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو په زړونو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا کړي خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو ناراضي شي خدای د قربانۍ دا کومې ورځې را روانې دي یا الله د چا د قربانۍ کولو اراده وي خدای دا اراده یا الله ته قوي کړي قربانۍ خدای ته د اوس نه قبول کړي یا الله ورځې شته دي اختر ته کم غریبان دي وسې نشته پیسې نشته خدای پاک یا الله ټولو غریبانانو ته خدایه د قربانۍ کولو توفیق ور نصیب کړي خدای پاک تی غیبي امداد وکړي خدای زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله چې دا کم مرض د سارو کې راغلی دی سارو کې به څه مرض وي نو خدای دا مرضونه ته ختم کړي یا الله دا مرضونه ته ختم کړي خدای پاک مونږ ټولو نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله